وایي راځه چې ورشو که د زړه وي یخې اوبه یخې دیرې وي انځر به ښه پکې پاخه وي کامه به ولې ښایسته نه وي د کونړ سیند د زړګي وینې ورکوینه په سلامونو نیکو هیلو او نیکو پیرزوینو مو ښه راغلاست او هرکلی کوم خپرونې ته په دې هیله چې ټول به روغ جوړ خوشحاله سوکالی د صحت عافیت خوشحالۍ جامې په تن ولرئ او یوه اونۍ به بیا هم په خوشحالۍ سره تېره کړي په خوښۍ سره به هم تېره کړي په ګل کې هم د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تېرې کړي ستاسو د خپلې خپرونې وار راورسېد یو وار بیا زه زما همکاران ستاسو درانه خدمت کې یو د نور کله په شان ډېر درانه محترم میلمانه را سره دي د ژورنالیزم له ډګر څخه او تاسو ډېرې ستړي مسئ په خیر راغلی شګوفې ستړي مسئ مننه فرشته اختر دې څنګه تېر کړ شکر اختر دې مبارک شه ته دې مبارک شه موږ خو اگر که یو ځلې په خورلانې خپرونه کې ډېر مبارک که نه ته هم یو ځای وو اختر هیڅ نه در باندې خلاصېږي په موږ نه تاسو نو د باندې چلاکیانو خو تر لوی اختره یي د نجونو او د ښځو دا تر یو میاشت پورې دوام لري نه زه هم د یوې میاشت نه به هم تېرې انشاءالله تر بله اختره به مبارکیانې ورکوو زه هم خپل په ور سره خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ خوشحاله او ارامه اوسئ او د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ خوشحاله یم چې پس له ډېر وخته نو تقریبا یوې هفتې نه وروسته وروسته ستاسو په چوپړ کې حاضر شو زموږ ګرانو همکارانو سره او د رکسانې خپرونه تاسو ته وړاندې کوو د دې خپرونې لیدونکي اوسئ بېلابېلې قدرمنې مېلمنې را سره دي او دغسې د هغوی د ژوند د فعالیتونو په اړه به خبرې وکړو حسینه جان څنګه یې نور شکر الحمدلله په هر حالت به د الله پاک شکر ادا کوو ځکه چې هر حالت چې په انسان باندې راځي هغه د الله له لورې څخه وي ګلونو لیدونکو زما سلامونه او نیکې هیلې هم ومنئ هر چیرې چې خوشحاله او ارامه اوسئ ځانګړی سلام او ځانګړی احترام خپلو مسافرو خویندو ورونو ته ډالۍ کوو تاسې هم د مسافرۍ شپې ورځې په خیر او په خوښۍ تېرې کړئ او په شکر ویستلو تېر کړئ ډېری کسان په دې اخترو په ورځو کې څه ناڅه د ناهیلۍ پیغامونه استول یا هم د ناهیلۍ خبرې کولې چې موږ مسافر یو مسافر چندان اختر نه لري یا هم ژوند څه ناڅه خوشحاله نه دی خو داسې به نه وایو دا ټول د الله پاک یوه مځکه ده او باید خوشحاله اوسو په هر حالت کې د الله پاک شکر ادا کړو شکر چې روغ جوړ یاستئ شکر چې خوشحاله یاستئ او شکر چې صحتمند یاستئ او د خپلو کورنیو دوستانو او عزیزانو تر څنګ یاستئ د دې نه لوی افتخار او لوی ویاړ او خوشحالي نشته موږ هم خوشحاله یو شکر ادا کوو چې د رکسانه په خپرونه کې ستاسې په چوپړ کې پوره یو ساعت به دغه خپرونه تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله چې تاسو هم وخت ولرئ او د خپلې خپرونې لیدونکي اوسئ که چیرې احیانا نن شپه برق ونه لرئ او یا هم میلمانه ولرئ یا هره ستونزه چې لرئ چې خپرونه نشئ لیدلی هم یې کولی سئ سبا د جمعې ورځ تکرار یې وګورئ او هم کولی سئ چې د لمر ټلویزیون یوټیوب چینل څخه هم د رکسانه د خپرونې لیدونکي اوسئ حافظه جانې څنګه یې جور بخیر حسینه جانم دایچه هم ما قدریات گرفته جور بخیر سلام و احترامات خود تقدیم تک تک شما دوستا و عزیزایی که پشت پرده های تلویزیون برنامه رخصانه تماشا میکنن خدا کنه جور صحتمند سرحال باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین چیال دارین شما خوب هستین سلام عید بخیر گذشت بخیر باشین پرسان چی دیو کنه نه رابطانه دا پختنه کو کنه خود اختر که موږ تاسو برنامه کې وکړه د خورلانه خود شپې د خوانه د ورځې په لخوانه کوم چیرته لاړې چکر دی وه د خپلوانو کړه کنه نه چکر یا جایی نرفتیم فقط استراحت کردم در خانه که در روزا عید در روزا عید فقط میمان آمدن یک گانجای میمانی هم رفتم دیگه اما استراحت بهترین خیلی میمان میامد خودی نه خود مثال چه گفتم استراحت کردیم خوب صحیح و تاسو څنګه تیر شو ولا په ما ډیر ښه تیر شو شپې خو برنامه په دفتر کې هغه ډېرې خوندورې وي همکارانو په خوا کې د ستاسو په څنګ کې ستاسو زموږ لیدونکي وایي ډېر ښه تېر سو د ورځې د خوا هم کورنۍ سره دوستانو ملګرو سره اګر که زه ډېره چېرته لاړم نه مېلمانه راغلل موږ کره خو بیا یا موږ تللي یا هغوی راغلي ډېر ښه و ډېر ښه تېر سو ډېر خوند یې بالکل د اختر نه دا د یوه اونۍ تېره سوله دویمه اونۍ هم په تېرېدو کې دا یو عمر دی چې تېرېږي هڅه باید وکړو چې لیدونکو داسې یو ماحول په خپل کورنیو کې رامنځته کړو چې هره ورځ مو د اختر په شان اوسي هغه یو دعا ده که نه وایي هره ورځ مو اختر مو هم بختور نو موږ به هم دعا کوو د خپلو هیوادوالو لپاره چې ستونزې حل اوسي مشکلات ونه اوسي همیشه په شونډو مسکا خوره اوسي او هره ورځ د اختر وي اختر د هم بختور وي که نه نور خو نو ژوند د تېرېدو په حالت کې د یو اختر راځي بل اختر راځي ژمی راځي او دغه عمر د انسان چې تېرېږي بهتره ده چې د دغه عمر څخه په سمه توګه ګټه واخلو او پکې خوشحاله اوسو همیشه کوشش کنیم خوش باشیم بله چون خود هدیه دادن یک لبخند است برای دوست خصوصا برای دوست و اطرافیانت
خیر د روسي کور ودان پرته له شکه په ژوند کې ډالۍ ورکول د دوستانو ترمنځ د کورنۍ د غړو ترمنځ هم مینه او محبت ډېر وي او هم هر کله چې مثلا موږ هغه څیز وینو یا استفاده کوو هغه پخوانۍ خاطرې هم هغه کس لا راته رایادېږي که نه نه یې پرېږدي دې ته چې یو څوک هېر کړو شاید دغه ډالۍ څو کلونه تېر سي 1 کال 2 کال څو میاشتې ولې همیشه چې موږ وینو دغه اولې ورځې هغه ښه خاطرات مو په ذهن کې پاتې کېږي خدای دې وکړه چې ډېر یو ناڅیزه شی واوسي که نه مثلا موږ کولی شو همیشه خپلې خوړلنې خپل دوستان خپل عزیزان خپل د کورنۍ غړي خپل خویندې ورونه دا په وړو وړو ډالیو باندې ونازوو او دا حتی مثلا حدیث شریف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي تاسې همیشه خپل د کورنۍ غړي په ډالیو باندې نازوئ نو څومره ښه ده چې دوستان هم د کورنۍ په غړي بالکل هغه کسان چې دوی مثلا خپل منځ کې څه نه څه د خفګان لري په خپل منځ کې که نه دا ډېره ښه طریقه ده د دې لپاره تاسو بیرته خپل منځ کې صحیح لکه له پخوا نه بهترتره صحیح ډالۍ ورکوي یو بل ته هغه ډالۍ خو داسې دي خبره فرق نه کوي بیه یې مهمه نه ده که نه خو داسې تاسو یو چا ته ډالۍ ورکوي هغه خپل معنوي ارزښت ډېر زیات لري چې د قیمت فکر نه کوم دومره به مهمه وي خو حتی کولی شي چې په یو شاخه ګل یو څوک د چا زړه ته لاس وکړي خفګان یې کله کله نه یا خویندې وروڼه یا خپلوان سره یا خویندې سره یا ملګري سره خوابدي کېږي یو ناک خبرې پسې حتی کولی شي په یو شاخه ګل هم کولی شي چې د هغوی زړه ته لاس ورکړي او تر ګل زه مطمئنه یم چې ډېر بارزشه بل شی به نه وي ډېر چا د نجونو په خصوص ګل خوښېږي خو کاش چې زر نه مړاوړې کېدل له منځه نه تللی ما چې زر بیا هېرېږم چې مړه وي خو بیا دغسې دی بیا اعتداد یې کولی شي چې وچې که نه وچې او د زیاتره یې د کتابو په قات کې یا هم د خاطرات کتابچې د مکتب په دوران کې چې د خاطراتو کتابچه درلودله آفرین همدا غوښتل مې کوم یو وخت د خاطراتو کتابچه وي که نه څومره هغه موډ شوي بیخي هغه وخت هر چا به پیسې به جلکیانو قرض کولې وای زه یو د خاطراتو کتابچه اخلم یا به هغې یو قلفک درلوده کلي مانه ورکه سیوه هم یو دانه درلوده هغه به ما سیسته سومه هغه ورکه سوه بیخي خو تر ډېره وخته پورې مې ساتلې وه دا ډېر نجونو هغه عکسکونه به یې پکې لګوله که نه یو بل ته ډېر ښه و خصوصا در وقتی که اگه کدام هم صنفی آدم میرفت یا دیگه مکتب تبدیل میشد بازم کتابچه خاطرات خودم میآورد مثلا میگفت درباره من بنویس درباره من بنویس یا یگان شعر بنویس یگان دست خط بده یگان رسامی کو بر من بی خاطره هیچ وقت از یادم نمیره دا د ژوند هغه خوشاله خاطرې دي خوشاله وختونه دي انشاءالله چې هر پیغله د افغانستان هر نجلکۍ یا هلک په هلکانو کې دغه موضوع دومره مطرح نه وي خو نجونو کې ډېره وي دا د همداسې دوام ولري ځکه چې موږ چې اوس دومره په خوښۍ یادوو زه مطمئنه یم چې دغه نوې نجونې هم چې په مکتبو کې هم چې کتابچې ولري هم چې دوستان سره صمیمي اوسي نو هغه به هم د خوښۍ احساس کوي قدرمنو لیدونکو خپرونه مو دوام لري تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ او تر بلې برخې به یوه لنډه شندمه واخلو بیا هم موږ سره اوسئ ګلونو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د رخصانې خپرونې لیدونکي یاست بیا هم ځانګړی سلام هغه کسانو ته چې تازه رخصانه خپرونه ونیوله او د رخصانې خپرونې لیدونکي یاست موږ سره په خپرونې کې بله مېلمنه را سره ده ګیتي فرزان څوک چې د رسنۍ برخه کې فعالیتونه لري د دې ترڅنګ چې ژورنالسته ده بیا هم یو خپل شخصي بزنس لري آنلاین بزنس لري هغې ته ښه راغلاست وایم ګیتي جان ښه راغلی خپرونې ته سلام خدمت خودت شگوفه جان خدمت مجریای موفق برنامه رکسانه و یک سلام هم خدمت هموطنان عزیز ما که بیننده برنامه رکسانه هستند امیدوارم که هر کجایی که هستند جور سلامت و تندرست باشند خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو ګیتي جانې موږ هم خوشحاله یو چې تا په خپرونه کې له ځان سره لرو په پیل کې به راستو د خپلو زده کړو تحصیلاتو په هکله لیدونکو ته ووایه چې په کومه برخه د زده کړې کړې دي او تر کومه کچه پورې بله یاسینا جان ما فارغ التحصیل رشته حقوق علوم سیاسی هستم رشته حقوق بوده ولی بعد از او فعالیت هایم در قسمت رسانه بوده یعنی علاقه که داشتم در قسمت ژورنالیسم بود ما قبلا هم کار میکردم گزارشگر بودم یک مدت و در کنار از او هم تجارت شخصی خودم راه اندازی کرده بودم که مدت زمان 3 سال از او یا 4 سال میشه که ما مصروف همو هستم با 2 خواهرم هست که او رو شروع کردیم و از اون زمان که شروع کردیم ما بیشتر مصروف از او می باشم و کارهایش هم بسیار خوب پیش میره و در کنارش فعلا هم که در اینجا 1-2 برنامه ثبت کردیم ډیر ښه ګیتي جان تاسو ته ډیر زیات ښه راغلاست خبرونې ته په خیر راغلی او مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله در شروع در مورد ایسی فرمودین گیتی جان که شما تجارت میکنین تجارت آنلاین تجارت چی هست در مورد از بر ما بگین و اینکه چقدر وقت میشه آغاز کردین باز چطور کاملا رشته ژورنالیست رو پیش میبرین
بله فرشته جان، چون من کار رسمی که داشتم در بخش ژورنالیسم بود، ولی در کنارش علاقه که داشتم یعنی تجارت را دوست داشتم، میخواستم کار کنم و خصوصا کار باشه، یعنی کار را دوست داشتم کنم که بیشتر دو بانوان شریک باشه و از این خاطر بود که من مدت فکر کنم 4 سال میشه تقریبا که تجارت شخصی خودم شروع کرده بودم، به صورت آنلاین از خانه کار میکردم. قسم قبلا گفتم با 2 خواهرم یک جای شروع کردیم، با اونا تمام هماهنگی و منیجمنتش با هم یک جای پیش می بردیم و در تجارت ما بیشتر یعنی لباس هایی که ما می آوردیم و خدمات که داشتیم بیشترش به خانم ها بود، به دختر خانم ها لباس بود، مثلا بود لوازم آرایشی، هر چیزی که بله دختر خانم ها بیشتر نیاز می داشتن ما اونا رو برشان از خارج از کشور آمد تا تهیه می کردیم و به فروش می رساندیم. چقدر کارمند داشتین او چقدر کارمند؟ خب من قسمی که قبلا گفتم فرشته جان، من که کارم را شروع کردم از خانه شروع کردیم، با 2 خواهرم فقط شروع کردیم که منیجمنت تمام گپ سخنش هم خودمون پیش می بردیم و فعلا هم خودمون مدیریتش می کنیم. خیر بله. گیتی جان خپل تجربه سو وای څنګه دی غوښتل چې رسانه‌ای تراسي رسانه‌ای که فعالیتونه کې اولین تجربهاتون که قدم گذاشتن به خانواده رسانه، بله چه تجربه داشتین، خاطراتتان در موردش؟ اولین تجربه فکر کنم حدود 2-3 سال قبل بود که من تازه شروع کرده بودم، در یک رادیو بود، رادیو خاور کارم را شروع کرده بودم و او زمان من هم دانشگاه می رفتم و هم پارت تایم کار می کردم. او برای بسیار یک تجربه خوب بود و یک تجربه واقعا جالب بود که من او زمان کارم را شروع کرده بودم و بعد از او هم یک مدت زمان در یک رسانه دیگه هم کار کردم و بالاخره که حال هم یک برنامه ادامه را ما ثبت کردیم که اون برنامه خیلی خوب، خاطر انگیز بود برام. برنامه جالب بود که با دوستا و یک تیم دوست داشتنی بودن که با اونا برنامه را ثبت کردیم و برای من واقعا کار در رسانه یعنی خوشایند بود، چون علاقه داشتم بیشتر و تمام روزهایی که من کار کردیم تمامش به نظر من یک خاطره است برام. بالکل لیدونکو گیتی جان د اختر په خپرونه کې وله موږ سره او د ادامت خپرونه په تلویزیون کې ثبت کړله، واقعا موفقه وه او له گیتی سره به موږ بیا هم برنامه ته به دوام ورکوو. خو روح افزه جان پخلنځي ته تللې ده او هلته غواړي چې موږ تاسو ته نن ماښام یو څه تیار کړي او زه به ورنه پوښتنه وکړم چې روح افزه جان کارا را به کجا رساندی و مصروف چی کار هستی؟ دیگه در حال آماده کردن سمبوسه هستم. من میفهم شما خوب زیاد خوشم دارین و همیشه بله پخته کردین و آماده ساختین. گفتم باش برتان سمبوسه آماده کنم، یه غذای مثال زود دست است، زود آماده میشه. گیتی جان د مخکې د یادونه وکړه چې که څوک غوښه درکړي هر څه ورنه تیارولی سي، شاید هم ډېر تمرین یې کړی اوسي، شاید همیشه په کور کې له غوښې څخه متفاوت خواړه پخوي. که چیرې موږ احیانا اوس په خپرونه کې تا ته ګلپي درکړو، ته به څو ډوله غذا ورنه تیاره کړي و پخه بکړي؟ از گلپی را دیگه فقط من یک رقم میتونم پخته کنم. شروعشه؟ نه شروعش نه قرمیشه. نه ګلپای چې څوک پوخ نسی کړی کنه، ګلپای دا غوښه دا شی نه خواستن دي. فرشته جان ګلپای پخول ډیر سخت دی. یک چیز گلپی سخت است که از اون همیشه زیاد یعنی هر چیز مزه‌دار آماده کنی، ولی یک قرمیش هم میتونم آماده کنم دیگه. د غوښې د بیا څه شی پخولی سي؟ یوازې شوروا که نور شیانه؟ نه شوروا نه، یعنی بیشتر از گوشت ما کباب آماده میکنم یا غیر کباب قابلی کباب و بله کرایی هم دوست دارم. سختی کباب در چی است دیدی؟ څوک چې کباب پخوي کنه حتما هر دیګ څوک یو سختی لري، د کار سختی چیه؟ به نظر من مرحله اساسش از کباب پختن و اخته کردنش است که تمام مزهش و طعمش مربوط همون میشه که اگر درست اخته نشه باز دیگه مزهش هم درست نمی باشه. باز من فکر میکنم وقتی که کباب آماده میسازین در وقت سرخ کردنش سرخ کردن اونم وقت باز زیادتر توجه کنید که چه مغزی پوخ سی که فرشته شگوفه جان حتما خودت کباب کدام وقت سوختاندی از خاطر یک ذره تجربه دارم پروش کال کورم کال اختر و کباب کور که پخا کوي وسوري تیزو مال چې په خاص نو پښم پکا کړه هغه مکمل د مخه وسوسه د نه مغزي اوس د خلکو زړونه او به کوئی وجه کنه هغه وای زه غوښه خپخوم ته وای دا شی خپخوم لیدن کې وګوري خوران ډوډۍ به شمال خوللې کنه ته بجېری بس وای چې دوی ته ګورو د موږ زړونه وبکې د دې لپاره کنه خلاص تاسو هم دې مجلس سره ولاند شاندما واخلو بالکل وروسته له دې بیا هم لیدونکو موږ سره په خبرونه کې میلمانه ست ډیر محترم میلمانه دي ډیر قدرمن میلمانه دي خبرونه خوان واخلي وسمې ولاند شاندما بیرته راګرځي قدرمنو
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایو تاسو ټول ته په ځانګړې توګه خپلو خویندو ته ښه راغلاست وایو چې همدا شیبه د رکسانا د خپرونې لیدونکي یاستئ او تاسو هم که غواړئ چې په دغه بنډار کې همیشه له موږ سره یو ځای اوسئ زموږ د واتساپ شمیره باندې یو مسیج پرېږدئ او خپل د فعالیتونو په هکله معلومات راکړئ تر څو موږ خپرونې ته بلنه درکړو. له نیکه مرغه زموږ د میلمنو په جمع کې یو بله ډېره قدرمنه میلمنه هم اضافه شوله. مریم هوتک د هېواد تکړه ژورنالیسته ده او د ژورنالیزم په برخه کې بېلابېل فعالیتونه ترسره کړي دي او لا هم فعالیت کوي. د دوی سره به هم د دوی د ژوند په فعالیتونو د دوی په کارونو لاسته راوړنو به ورسره خبرې وکړو. مریم جانې په خیر راغلی. ډېره مننه کوم. سلام تاسې ته او د خپرونې ټولو قدرمنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ واوسي. خوشحاله یم چې نن د رکسانا په خپرونه کې تاسو له نږدې څخه وینم. که څه هم په تلویزیون باندې مې لیدلي یې له لرې نه ستاسو بنډار مې کتلی ده ستاسې قصې خو نن خوشبختانه چې زه هم در سره یم په دې خپرونه کې او خوشحاله یم چې په افغانستان کې لا هم زموږ تکړه ژورنالیستان شته همداسې تکړه نجونې پیغلې لا هم پاتې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې لا هم دوی کار کوي او لا هم دوی حالاتو ته نه دي تسلیم سوي او د افغانستان هغه د ژورنالیزم ډګر یې ژوندی ساتلی ده. ډېره مننه کوم کور دې ودان. مریم ستړې مستې خپرونې ته په خیر راغلې. موبي ته راځه د دې په هکله باندې راته ووایه. مریم په شروع کې د خپلو زده کړو په هکله دې راته ووایه. داسې څنګه دې زده کړې کړي، چېرته دې زده کړې کړي او بالاخره څنګه د خبریالۍ تر ډګره پورې ورسېدې، څومره سختۍ دې تېرې کړي؟ ښه پوښتنه ده. د ژورنالیزم ډګر ته په افغانستان کې راتلل په ځانګړې توګه د نجونو لپاره دومره اسانه کار نه ده. حتما به په افغانستان کې تر هغې چې یوه پیغله د ژورنالیزم ډګر ته رسیږي او د ژورنالیستې نوم ځان ته ورکوي له سختو حالاتو نه تېرېږي. یو خوا د افغانستان که چیرې تیر ته وګرځېږو په افغانستان کې ذهنیتونه دې ته نه برابر چې باید د یو چا لور د یو چا خور د ژورنالیزم په ډګر کې کار وکوي، ژورنالیست دې اوسېږي. لومړنی مخالفت له کوره شروع کېږي، له پلاره له وروره شروع کېږي او دوه مخالفت له ټولنې څخه له خپل خپلوانو څخه شروع کېږي. نو زه باید خوشبختانه وایم ما خپل ټول عمر په کابل کې تېر کړی ده. په کابل کې مې زده کړې کړې دي او ژورنالیزم ته د راتلو لپاره مې تر ټولو غټو قربانۍ مړ کړې دي ځکه زه پوهنتون کې وم، دویم سمستر ته کامیاب وم، لومړنی کال مې و. نو هغه مهال تقریبا 8 کاله مخکې به ووایم په میډیاو کې د پښتنو نجونو کمښت ډېر زیات احساسېده. ما تاسې یو چانس برابر سه، یو ځای مې امتحان ورکړی و، تمه مې هم نه لرله چې زه دې کامیابه سمه ځکه زه نوې له 12 ټولګي څخه خلاصه وم، عمر مې هم کم و، 12 کلو ومه. نو هغه وخت کې زه کامیابه سوم په دویم سمستر کې وم. ما ته یې زنګ ووایه چې ته کامیابه سوې ولې د موږ شرایط د کار دا دي چې باید موږ ته ټوله ورځ کار وکړي، فول ټایم باید اوسېږي، فول ټایم باید اوسېږي. نو ما هم کراره پوهنتون پرېښود، لاړم کار مې شروع کړ. دومره علاقه د میډیا سره شته نو بلکل زه لاړم او ورته مې ویل چې مشکل نشته. ما پوهنتون پرېښود، کار مې شروع کړ. ولې باید ووایم چې نن کې که چیرې ما پوهنتون پرېښودم په پښیمانه نه یم. وروسته تر هغې مې د هېڅ دوام ورنه کړ. ورمې که دوام متاسفانه تېر کال چې بعد موږ فارغه سوي وای، 4م کال و زموږ د پوهنتون وروستی کال و د فارغېدو، بیا یې وقفه کړې راغله. بدبختانه باید ووایم چې پوهنتونونه په نجونو باندې بند سول، لکه څنګه چې ښوونځي بند سوي وو هغه سند چې باید موږ ترلاسه کړی وای متاسفانه ترلاسه بس مریم جانه دعا وکړو شته ستونزې به له منځه لاړ سي. خو نامخدا ډېر ښه د ژوند کیسه دې ده. تا ویل چې مثلا دومره شوق او علاقه دې در سره وه، له کوم ځایه دې پیل وکړه؟ پیل دې د ژورنالیزم په ډګر کې کومه برخه کې وه؟ راډیو کې وه، تلویزیون کې وه؟ څه رقمه یو خپرونه دې مخ ته وړله؟ د صحنې په مخ کې وې او که نه د صحنې نه شاته نور کارونه تخنیکي کارونه تر سره کول؟ لومړی کې چې ما کار شروع کړ شمشاد په نوم راډیو والا، ما هلته امتحان ورکړی و، زه کامیابه سومه او ما ته یوه خپرونه راکړې وه چې هغه یو ټولنیزه خپرونه وه. پخلی به هم پکې کېده، یو موضوع به ټاکل کېدله، په موضوع باندې به هم ورباندې خبرې کېدې. خو بیا رښتیا وایه په دې راډیو کې د پخلی څه رقم کوه؟ ارمان غوندې پخلی. خو دا که زه ووایم بیا به د ځینو هغه اشخاص پخلنځی هم درلوده؟ راډیوګانو کې کار کوي، هغوی به وایي تا د موږ په حق کې ظلم کړی ده که نه. راډیو کې لکه څنګه چې تلویزیون کې مثلا ځینې امکانات ډېر برابرېږي، په راډیو کې بیا دغه ډول امکانات ډېر نه برابرېږي. مګر موږ ته حقیقت معلوم ده مریم، او که ته یې نه وایې موږ یې بیا لیدونکي ته وایو. په دروغو به خوله چړپولی. نه یو خو دا و چې کله چې ما د پخلي خپرونې اخیستې دي
دا سمه ده چې شاید مونږ واقعا پخلی نه یې کړی ولې مونږ هغه د پخلي مکمله طریقه یو چاته ورښودلې ده چې یو ډول خواړه باید څنګه مونږ پاخو له کومه یې شروع کړو او په کومه باندې باید ختم کړو دا باندې مکمل پوهیولي دي ولې کله به چې مونږ په خپرونه کې پخلی کوو مونږ به خوراکي او صحت مل نه ځانه سره وړو خپل زړه نه وبکوه اسې د دروغو باید چاته احساس ورنه کړو چې مونږ یعنې څه نه دي راوړي د خوړو لپاره او مونږ یوازې اکټینګ وکړو یو څه مو د خوړو لپاره حتما وړي قسم خپل صحیح کوو چې مونږ د شي خو خوړلي دي د خوړو لپاره راوړي دي شګوفې یو ځل روح حافظې ته به ورشو چې روح حافظه فکر کوم ډېر خوندور رنگ خو ډېر ښایسته راغی بسیار رنگ خوبش گرفتنی څونه پاتې دی روح حافظه شیرچای جور نمیکنی امروز؟ نه شیرچای جور میکنم باش اول همی سمبوسه پخته شود ګلونه لیدونکو زموږ سره پاتې سئ مریم جان هم را سره د ګیتي هم را سره د دغسې به روح حافظې ته ولاړ شو روح حافظې څه وکړله سموسې خو تیاره کړې تر څنګ شیرچای به آماده کړي نو لنډه شانته دمه لرو موږ سره پاتې سئ قدرمن لیدونکو بیا هم ښه راغلاست او تاسې دلته لیدلی سئ چې روح حافظه جانې څومره ښکلی رنګ سمبوسې پخ کړي دي ډېره زیاته مننه ونه کوو زه به هم د دې لپاره چې روح حافظه جانه په څلورم سیګمنټ کې همیشه تاسو ته ښکلې جامې معرفي کوي نو ما غوښتل چې ورسره لږ څه همکاري وکړم او پخلنځي ته راسم او پاتې کارونه یې زه مخې ته یوسمه او غواړم چې یو شیرچای تیار کړم اوبه مې اچولي دي تر څو جوش سي تور چای به هم ورسره واچوو تر څو تور چای هم ورسره ښه جوش سي او رنګ یې ښه تیره سي ښه تور سي وروسته له هغه نه به بیا شیدې او بوره پکې اضافه کړو تر څو یو ښه خوندور او مزهدار شیرچای د دې خوندورو سمبوسو سره راشي اوس به هم روح حافظه جان ته وار ورکړم روح حافظه جان بیا هم یوه اونۍ ډېر زیات زحمت ویستلی ده ګرځېدل ده او ښکلې وطني او افغاني جامې راوړي دي البته د ګلالیو ماشومانو لپاره نو وار ورکړم چې خپله یې معرفی کړي روح حافظه جان چی یک لباسای مقبول آوردی بسیار زیاد مقبول است خصوصا دمو جان طفلکایی که باز استفاده میکنن میپوشن بیخی زیباییش دو برابر میشن میخوایم برای دوستا و علاقمندای برنامه خصوصا بخش مد فیشن میخوایم لباسای طفلانه رو به معرفی بگیرم اما لباسای گند افغانی است طفلانه زیادتر خانم‌ها خوش دارن که مثلا طفلایشان مثل خودشان یعنی لباسای افغانی استفاده کنن دیگه ما خواستیم بیایم گفتیم یک متفاوت باشه بیایم که یک لباس به معرفی بگیریم که بر نوزادا یا بر امیسنای 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله در بر میگیره که لباسای افغانی هستن دیگه رنگش هم بسیار یک رنگ مقبول است که مکس شده سیاه و سرخ سفید تکیش تکی بنارس است زری همگیش کار خامک می باشه من میفهم که علاقمندای خاص خود لباسای افغانی داره خصوصا طبقه جوان و یا طبقه دختر خانم‌ها زیادتر میپسندن دیگه میفهم که زیادتر خوش دارن که متفلکا لباسای افغانی استفاده کنن چه خوب است که همیشه از امو سنت خود امو لباسایی که مثلا رسم و رواج کلتور خود ما است استفاده کنن دادی تو کلن لپاره در حفظه بر چند ساله سی پیرن این برای دیگه فرق میکنه یگان طفلکا هستن تو نام خدا جاندار سلامت می باشن زیادتر خوش دارن مثال لباسای افغانی استفاده کنن اما فکر کنم به مو 7 سال و 5 سال و 6 سال استفاده میشه بس 3 ساله دیگه پیزا جان میخی خوبش میره 3 ساله و 4 ساله دیگه بس 3 ساله و 4 ساله ما نظر به سلامتی طفل بگویم نه بس 3 ساله کلام شد باشه به 4 ساله و 5 ساله صحیح بعضی طفلا از 4 ساله هم سعی میکنن مثلش بر 7 ساله میمونه خدیده کمیس پاک لراته وای افزا جان است کمیس د څومره ماشوم لپاره د تکیه چې د رقم جوړ شد تکیه زری گلدار بگویم دیگه فیته سیاه کار شده و همچنین یخن سبز گلدار بچم چرا فرشته تی قسم خوشحال هستی ما خوش هستم امروز با طفلا پیران آوردی باید خوش باشه علاقمند خاص خود طفلا که برنامه رو ببینن خودشون خوش هستن دیگه بسیار یک دیزاینک مقبول برای ډیر متفاوت هم دی روح نسبت هغه گند نه د جوړې به متفاوت متفاوت است یکی بگویم بسیار ساده‌گک است یعنی میتونن ځینې کوچنیان چې ډک کالي نشي اغوستلی کولی شي داسې جامو سم استفاده کړي او هغه بله جوړه بگیم و بر دوستا بگویم این همچنان څومره ښایسته رنگ لري دا رنگ گلابی و نقره‌ای مکس بسیار مقبول تکیش هم تکی بنارس است زریدار یخن زرد کار شده و همچنین آستینایش بسیار یک شیپ مدل نو داره که زیادتر خوش دارن که مثلا نیم قوله استفاده کنن دخترکا یا او فکر کوم روح حافظه جان دنو د
پسرلی د موسم لپاره دی نو دا خدا ځکه سرونه امروز دی او تکای فصل فصل لباس افغانی است چون ما عید خود پشت سر گذاشتنده میفهم 100% استفاده کردن اما این لباسای افغانی فرق نمیکنه مثال باید از یک مراسم یا خاص باشه یعنی هر وقت میتونن طفلا استفاده کنن بیاین که دوستا خوب نگاه کنین کامرا نزدیک بیارن که دامنش چندین قسم تکه کار شده دیگه به سال بگویم که یعنی تکه بدخشیام است و بخمل هم کار شده و زریدار هم کار شده بیخی مکس است فیتهش هم فیته سیناش هم بسیار رنگ مقبول داره رنگ متفاوت و فیتهش هم چی از چرمدوزی است نه؟ چرمدوزی است بله در بخمل چرمدوزی شده وای نگکای بسیار مقبول خوردم در دامنش در گردش ماندگی است نه رنگارنگ بسیار مقبول او لیدونکو د ماشومان لپاره خو په ځانګړې توګه رنګارنګ ټوټې او رنګارنګ جامې چې د مختلفو ټوټونو اوس ډېر ښایسته ښکاري عموما هم ماشومان ته شوخ رنګه جامې میندې وراغوندي او ورته استفاده کوي دا څومره ښکلی کمیس دی او څه ښکلې فقط بطن بگویی کار دست است امی خامه که درش دوخته شده از سن می باشم دارای جلادار و تکش تکه بخمل است اما بسیار مخبول کار شده رنگش هم رنگ بانجانی می باشه او دا کمیس ما ته لږ ګرم هم ښکاري لدی لري نه کنه ځکه بخمل ډبل غوندي ده یگان تکه هست مثلا با وجود که اگر دبل می باشه یا لک می باشه اما گرم نمی باشه صد مزاج خب بیا محفلونو کې ارزي پدې چې وای غوندې لږ ګرمي په ځان واخلي لږ سختیم په ځان واخلي فیشن خدا کارونه لري خدا نه اوس که چیرته غواړي ښایسته ښکاره سي دا ګرمي خو هی نو بروز جان قیمتاش چطور است قیمت همین لباس خب حالا ما مثال بگویم که قیمتش اگه بالا بگویم دوستا میگه چقدر قیمت گفتم ما خریده بودیم ارزان بود بیاین که میمونیم امونه که خودشان در خود دکان پیدا کنن او فکر کنم د کوم جامې چې رو حفظه جان خودلی د خامه که هم په خپل ټوټه کې شوی و بله خامک هم کار خامک و یعنی برتان بگویم که فیتا و یگان چیزایی که مثال کار میشه و قیمتش بالا می باشه دقیقاً بله این هم تکه بنارس رنگارنگ و فیتایی که درش کار شده و کلش رنگای مختلف می داشته باشه آینه دوزی زیادتر درش کار شده این تکه رو حفظه چیزای سابقه رو دوباره بسیار کار شده نه کلا که بسیار استفاده میکنن و این تکه سابقه است یعنی قدیمی است بله او دا ډیر زیات خلک پدې خوښي چې دا سابقه شان کې ټوټه دا ټوټي اوس کې بیا راوړي کار سوي دي خلک نه تنه کالي هر شی چې وګوري حتی تر دسکولونو پورې د موبایلونو تر پوښونو پورې اوس کې د افغاني جامو په ډیزاین کې جوړیږي او هغه ډیر مینوال لري او بل فرشته ده چې د افغاني جامې موډ هیڅ کله له منځه نه ځي زه یو کال دو کاله بخښ یو دو کاله مثلا ټکرې ځي له منځه څوک ځینې متفاوته موډلونه جامې جوړوي یعنی از 100 سال لگام بگذره اما لباس افغانی پیسې تانه نشده بله واقعا ډیر ښایسته جامې دي رو حفظه جان او د یادول وړ ده چې تا خپله هم ډېرې ښکلې جامې نن په تن کړي دي سلامت باشین تشکر یک پیران مانده لباس شما بسیار زیاد مقبول است یک دانشمند فرشته متوجه است خوب فرشته جان بر من گفتی این همین رنگ ډیر ښایسته ده هم رنگ مقبول و تکه خالدار دم پخوانی ټوټه ده و تکه خالدار و یخنش هم آینه دوزی من میفهم فرشته هم تو علاقمند سرسخت لباسای افغانی است آینه تکه همدغه رنگ همدغه تکه د مریم به یادې موږ ته مور او پلار کړي او جوړ کړي موږ سې واړه و ډېر بیا موږ ورنه پنجابي جوړ کړي مریم جان یادت آمد بله فرشته یاد کرد اگر یک جور لباس مانده بود بیخی دیر ما آورده بود مریم جان کم جامې ډېر خوښې سولې اوس په دې جامو کې ټول رنګونه ماشاءالله ښایسته دي ټول جامې ښایسته وي او ماشومان بیا د شوخ رنگونه ماشومانو ته ځکه جوړیږي چې اکثره ماشومان شوخ رنگونه ډیر خوښوي هر چې چیرې ماشومانو ته مو پام کړی سور رنگ مثلا زیړ رنگ یا مثلا هغه شین رنگ چې هغه تیز وسیږي ماشومان هغه ډیر خوښوي که چیرې داسې پیکه رنګونه ماشومانو ته واخلئ او هغه رنګ هغه تیز اوسي هغه به ښایسته وي ولې رنګ چې دغه په خوښه نه وي تیز نه وي مثلا زیړ نه وي سور نه وي شین هغه نه خوښوي اکثره ماشومان هڅه کوي چې تیز رنگونه شوخ رنگونه ځان ته خوښي نو ځکه ماشومانو ته زه فکر کوم اکثره دغه ډول کالي ځکه خوښوي په شوخ رنگونه کې چې ماشومان په خپل خوښوي گیتی جان ته برسو گیتی جان چطور بود لباسایی که همکار رو افضل جان بر معرفی گرفت
خوبش بود؟ کدامش خوشت آمد که مثلا از امی شاید کلانترها با بزرگترها هم آماده میشن که شما خوش کنید؟ خودت فرمایش میدی که برات جور کنید یا نه؟ به نظر من تمامش زیبایی خاص خود داشت، هر کدامش در هر طرح متفاوت زیبا بود، چون لباس افغانی خود ما و شما منحصر به فرد است و به نظر من در هیچ جای دنیا نمیتونیم که همون تکه ها و چرمایی که در لباس افغانی کار میشه رو پیدا کنیم و این لباس ها هم دیگه هر کدامش ماشاءالله طرح خاص خود داشت و هر کدامش یک زیبایی خاص خود داشت به نظر من. او که راځي ورځ وغواړي چې خپل خورزې ته جامې واخلي، د جامو څخه کم یوې خوښه رزمی یا کدام زیاد خوشت؟ از یا خودت اون لباس که داشت چندین رنگ کار شده من او رو بیشتر کدامش دیدی؟ دامنش که رنگ توتت هم استفاده شوی، یعنی اگر روز بخیر صاحب دختر شوی اما قسم لباس ها رو به طرح خود کردی؟ با خاطر خودش طرح لباس است. بله بیشتری را خوش کردم. تمامش مقبول هست، قسم قبلا گفتم ولی بیشتر. خودت خیاطی میکنی یا داری دخترش؟ بله فرشته جان، ما خیاطی را تازه نو شروع کردیم که میخوایم یاد بگیرم، چون ما بیشتر علاقیم هی است که لباس دیزاین کنم و بیشتر لباس های افغانی که اگر خصوصا استفاده کنم خودم دیزاین میکنم و به این خاطر که کسی که دیگه اگر بخواید دیزاینر باشه و لباس دیزاین کنه باز ضرورتی است که باید خیاطی هم بلد باشه. باز دمی رمضان بود که من نو شروع کردم و یگان چیزا را مادر جانم بلد بود، از اونا خواستم که بر من گفتم یاد بده که ما هم خیاطی را یاد بگیرم و کم کم دیگه شروع کردیم که بخیر خیاطی را هم خوب یاد بگیرم. دیگه غواړم در نده پوښتنه کوم ډیرو وخت جلکانو تاسو خبر میونی ولا تا خود کالو تر هم جوړې کنه ډیزاین هم خپل ورته ورکې د رنگ انتخاب څومره پکې مهمه ده چې باید د خلکو په زړه کوم رنگونه انتخاب سي خلک خوښ کړي؟ بله فرشته جان، به نظر من در دیزاین یک لباس که ما میخوایم تیار کنیم رنگش مهمترین قسمتش است که رنگ زیاد مهم است. مثلا ای که چندین رنگ ترکیب کنی این زیاد مهم هست که بله کسی که دیزاین میکنه لباسا باید تیر خوب متوجه باشه که کدام رنگ ها با کدام رنگ ها مچ میکنه، که سرخ کدام رنگ باید استفاده کنن که خوبتر لباس برجسته تر به نظر برسه یا همراه سفید. و به نظر من رنگ مهمترین قسمت طرح لباس است که باید در ترکیبش خیلی دقیق باشی. بالکل تاسو ډیره خبره وکړه، واقعا ډیره او درو حافظي ډیره زیاته مننه کوم چې دومره ښایسته جامې دي راوړي خلکو ته دی وړاندې کړي په نمایش باندې ان شاء الله چې خپل ماشومان ته واخلي. از دوستا و هموطنان ما میخوایم که اگر کدام مسئولات یا کدام لباس داشتن و میخواستن به معرفی بگیرم، شماره برنامه رخسانه هستن و کامنت، پیام و انتقادات، پیشنهادات خود با ما شریک بسازن، ما بتونیم که بیشتر تشویق شیم و بیشتر لباسایی که و بیشتر سرش کوشش کنیم و به عمل کنیم. حضرت جان صحبت میکنیم، میتونی خیلی وقت فرام بگیریم بخاطر که کم وقت مانده. خب من میفهم که لباس ها مورد پسند شما هم قرار گرفت و گیتی جان هم گفت و فرشته جان هم گفت همگیشان. چطور سمبوسه به دلتان بود تو آماده کردم؟ از رنگ رخش تو معلوم میشد؟ ما دیگه نخوردیم که فهمیدیم که چی رقم بود. یعنی من وقتی که بویش همه جای گرفت همکارای قسم سعی که فهمیدم که منتظر هستن و حسینه جان هم همچنان زیاد تشکر که شیرچای آماده کرد. اما تا شیرچای آماده میشه و همگی ما صحبت‌های خود ادامه میدیم، یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. لیدونکو یو بیا ستړي مه سئ، په خیر راغلی خپرونې ته وروستۍ شېبې دي کور مدان چې زموږ خپرونه ګورئ. د خپرونې په اړه که چېرته نظر نیوکه وړاندیز لرئ هم د فیسبوک، انسټاګرام او په یوټیوب کې راسره شریکئ په کمنټونو کې او هم د واتساپ په شمېره باندې موږ خامخا په خپرونه کې ورته ځای ورکوو. و میلمنې هم راسره دي او هلته په اشپزخانه کې روح افزا اوس یو کومکي نفر بله مو راغلی د شګوفه چې نه پوهېږم دوی چای پخوي چې خوراکیانې دي سرګردانه دي دواړه. څنګه مو کړه دیګ تیار سو؟ سمبوسې مې پخې کړلې، روح افزا شیرچای آماده کړې. نو ته څه کوې؟ خو ما دا پخه کړ زه راوړم هلته منتظم شیرچای وشي. دغه یو سمبوسو کې 3 نفرو تاسې ضروري ون راخیستی. شگوفه جان سر یک دختر شیرین است، هم تو با درک با احساس. وقتی که دید که خدیجه در آمادگی ها زیاد شده و ما هم تنها هستیم گفت چرا ما دیگه ما هیچ احساس نداریم؟ نه خدا نکنه تو خدا میگم تو خوبی خاصه نفر خاص است. راځي خپل مېلمنو خواته مریم نو پوښتنه کوم په کور کې آشپزي څنګه کوي، چای ښه پخوي؟ مقصد گفتیم اگه سرشیچه هم گپ زدین برتان کم میشه. هر مېرمنې په کور کې کوي نو یو خو د افغانستان ټولنه د مېرمنې مکلفې دي په دې کولو باندې، د پخلي پکولو باندې. بلندش کنی زود څه مې چې بد راځي او نیسم پخولی هغه دال دی. دال یا به خامخا شړېږي یا به خام پاتې کېږي. آفرین. په دال کې دا خبره تاسو نو په اشپزخانه کې اوس کې کیسې هم شروع کوئ که نه؟ څنګه د کیسې هم ښې
ګرم دي دوام لري. تاسو مېلمنو سره خبرې وکړئ چې اشپزي کې څنګه دي، مریم څنګه د اشپزي کې؟ هغې خو دا اوس ویلې وایي زار شی پخولی سم دال نه سم پخو یا رانه خام پاتې کېږي یا شړېږي ټول دال او دا هغه ګیتي خو ویلې چې زه غوښه کوي بیخي ښه پخوم او وایسه یې پخوم، کباب یا بیخی خطرن پخوم. چیز را که پخته کردن نمیتونی چی است؟ چیز را که عموما همه چیز را پخته کرده میتونم یعنی در عموم، ولی چیز را که پخته میکنم از پیشم یعنی همیشه خراب میشه. برنج است یا شوله میشه یا هم شوربی نمک. بیا ته هم بیا مثلا د کورنۍ غړو ته وایي چې دا ته دغه 100 رقم وریجونه مې چې زده دي دا یو نوع ده نو یا به شوله یا به یو بل ستونزه ولري. طبعا وقتی که از پیش دختر خانما غذا شور یا بینمک یا هم میسوزه باز می گپشان است میگن که قدر وقتا که من خوب پخته کردم دیگه یک بار که سوخت خیره. ما راستم هر کله صحیح پخه یو کوم نوای څه خیر اوسه کدی یا وری خراب کړه یا میاست تر ته دیگه وای دا خودی خراب کړی. گیتی جان باز کدام غذا رو خوب سوختانده میتونی؟ همگیش سوختاندن آسان است، همگیش اگر کمک بی‌توجهی کنی سوختانده میشه. اگه گاز روشن مانی خودت در تلفن مصروف شوی دیگه کلش میسوزه. زیادتر وقتا اگر چپس بوده زیادتر از پیشم سوخته که اگر دیگه انداختیم خودم رفتیم خانه دیگه یادم رفته و آمدیم که دیگه تمامش کباب جور شده باز. مریم نغواړم دا پوښتنه وکړم مریم که چېرته قرار داسې چې همدا شیبه له باندې پوښتنه وکړي چې شی وي همدا اوس تاسو نه کومه پوښتنه لکه ته چې ویان داسې او دا میلمانه سي هغه پوښتنه چې ما ډېره هم کړې ده یعنی زه غواړم یوازې تاسو نه بلکې کېدای شي تاسو د خپرونې د ټولو پرزنټرانو نه دا وپوښتم چې د افغانستان په اوسنیو حالاتو کې تاسو له خپله کار څخه څومره راضي یاست، څومره زمینه د دې درته مساعد ده چې باید کار وکوئ او څومره هیله منې دې ته چې مثلا دغه کېدای شي سختې اوسېږي. زه طبیعي خبره زه په دې باندې پوهېږم یعنې زه د هرې خبریالې وضعیت درکولی شم. څومره هیله منې دې ته چې بالاخره دغه سختې به یوه ورځ رنګ راوړي او بالاخره داسې یوه ورځ به راځي چې بل نسل راځي هغو ته به دغه زمینه ډېره زیاته وارسوي، ډېره به اسانه وي. ته نو اوس لږ جدي کېنه میلمه فشار جدي که نه خو ودرېږه چې احساس واخله دغه ټول هغه چې ده که نه مریم لکه تا د هغه یا د راتلونکي ته هیلهمندتیا یا دا چې اوس کې کار کول له دومره سخت شرایطو سره ټول راجي کېږي هغې علاقې او مینې ته چې یو کار سره لري. هر خبریال نه که تاسو پوښتنه وکئ له خپل کار سره له خپل ځانه ډېره زیاته مینه لري او هماغه مینه یا هماغه علاقه چې خپل مسلک ته یې لري د دې لامل کېږي د دې باعث کېږي چې دی په هره برخه کې چې د خبریالۍ په ډګر کې لا ډېر زحمت وباسي، دا ناخوالې په نظر کې ونه نیسي. کومې سختې چې دي نن سبا کې دا په نظر کې ډېره زیاته مننه. دواړه راوړل راوړل واقعا ډېر مزهداره ښکاري. ما ترې راکړه خبرو کې به وي شي یې رسید ما په نظر سره چې دا سمبوسې وړي یعنې همدا خدای دې مه وږی کوه ناست ډېر بد شوی. په عملي توګه ځواب سوله خبره که نه چې ټولې سختۍ زغمي خو که چیرې بیا داسې د خوړو مسله رامنځته سي بیا په وږي ناست جنګ نه کېږي، په وږي ناست جنګ نه کېږي چې لایکیانو اوس باید ناستې موړي چې نطاقي وکړي برنامه مخ ته یوسي. مهرباني شګوفه جان دا میلمنو ته ورکړو هغوی به هم مزه وڅکي او هم به نظر له موږ سره شریک کړي. هغه کوم نه چې ښه کباب کړي دی هغه به تا ته پرېږدم. یک سوخته بود چی شد؟ هلو هست؟ نه در وقفه که شد همکارا چور شد؟ چور کردن هم سوختگی رو همراه خود بردن. تشکر. زخه و شد خیر درسته دا یو کار خو تا په ګټه سو. بله د څوک چې پخلی کې یو تاوان کوي که چېرې پخلی خرابه سي ټول خرابه شیان مې په همغه نفر خوړل کېږي سره له دې چې زحمت یې مې ایستلی. نه که ښه اشپز اوسې اشپز بیا اخی اول هغه سردګي چې ورته وایي نه خپل ځان ته ګرځي بیا باقیمانده هر چې خراب سوي هغه بیا نور ته ورکوي کورنۍ. دا د خپلو تجربو نه درته کوم کې چې دیګای نه کې یو نیم کله چې بیا خو اثر یې لږ سمې بیا خو ټول سوځېدلی ده هغه بیا ځان ته ایسته کېږي. تاسو ته بیا به اضافه کېږدم هغه بیا دا نو خلکو ته ورکېږي. څنګه شګوفې هو دغسې ده دا به دلته کښېږدي. مریم کور کې پخې یو نیم کله د سموسې روزه که مو ډېرې پخولې روابزه جان از چای بگوین چی را اضافه کردین چه قسمی را آماده مثل کردین؟ همه چای آماده میکردیم امو چای خشک و چای خشک سیاه بگویم دیگه خود شیر و هیل و همراه بوره. هیل انداختیش؟ من میگم بوی نه بخاطر که من شیرچای امتحان کردم مریم جانم سمبوسه را شیرچای خوشمزه است. حقیقت بگوین خوشمزه است ولی رو حفظه جان گفت فعل اضافه کردم ولی طعم هیل اینجا یک بسیار کم است رو حفظه هیل کم بوده یا که یادت رفته کردم
عکس ایله دایش انداخته به امروز دیگه خیر به خاطر که خواستم یعنی بعد دوستا هموطنای ما بگویم که مو تازه تایی شیرچای هم امی قسم است، اما ما گفتم در سر شیرچای آماده کردم تو فکرت باشه که در تیل انداختی. نه در خود خوشمزه بود، فقط طعم ایله کم داشت. شما سختی میکنید و برنامه‌های دیگه نگاه میکنید، میگه برنامه‌های دیگه هم داریم. گفتم صادقانه باید قضاوت کنید. مریم جان سمبوسه څنګه ډېرې مزهداره دي، منتها مالګه لږه کمه ده. مالګه خیر دی نور مزهداره دي، پلسونه دي. نن چې خوشحاله هم ده سمبوسې ښې پخې کړي دي. نه خیر ده، بیا به تاسو ته نمکداني راوړو درته به کېږدو. هغه موږ د دې لپاره مالګه پکې قصداً کمه واچوله. ځینې کسان د مالګې ډېر خوړلو سره حساسیت لري یا داسې فشار موږ الحمدلله د فشار مرض نه لرو. خو موږ څه خبرو، موږ خو بزرګان نه یو نو چې موږ تاسو به یې نه لري. موږ ویلې که خو زه خیر ده نو نام خدا مریم جان و گیتی جان، یعنی موږ دومره بیرته تکړه یو چې تاسو ته قناعت درکړو چې هر څه مو پخ کړي دي بهترینه دي. تاسو باید ومنئ 100% کې لیدونکي باید ومنئ بهترین شیرچای تیار کړی، بهترین چتنیم د بازار نه راوړی ده او بهترین سمبوسې هم تیار کړي دي که نه؟ بالکل خیر هیڅ عیب نه لري، هیڅ عیب نه لري. اصلا که چا پکې پیدا کړو موږ ورته جایزه ورکوو او د چاپلانو په موږ راوړئ چې وي کوي نه خو پاکستان ما تر اوسه نه دي خوړلي. شاید ډېرې مزهداره به وي ځکه دا خو اسانه د ټولو کورونو کې تیارو. رابطه بیا بیخي ښایسته او مزهدار تیاری نو خامخا به خوندورې زه فکر بله. او مریم جان موږ یې دې لپاره هم تعریف کوو چې بیا که نن مو تعریف ونه کړ سر سبا نه موږ ته څوک دیګای نه کوي، ډوډۍ نه پخوي، نو مجبور هم یو خوره کې چې تعریف یې وکړو. یا د بل تاسو مجبور یې چې هر څه پخې ووایئ چې ډېر مزهداره دي. او 100% تاسو هم ووایئ چې تشویق سي چې خیر ده، مزهداره دي پخه کړي دي. بیا سبا ته موږ خو یوه ورځ تاسو خو یوه ورځ هسې نه چې په وچه دسترخوان کې نه. خیلی سلمه یک میمانی دیگه چپه کردین که با خونه کی مزهدار است مثلا. بله واقعا. گیتی جان رابسو مثلا تر دغه چې تر رسیدلې دومره پرمختګ د کړی دی، نور څه په ذهن کې لري، څه پلانونه لري د راتلونکي لپاره، هم مثلا د ژورنالیزم په برخه کې، هم د خپل د تجارت برخه کې، هم د زده کړو برخه کې چې ته په حقوق او سیاسي علوم برخه کې زده کړې کړې دي؟ بله یاسینا جان، ما بیشتر که دوست دارم که باید ماستریم هم بگیرم. دوست دارم بیشتر که در خارج از کشور شرایط اگر مساعد باشه که ماستریم بگیرم و به همین قسم علاقه خاصی که من در بخش ژورنالیسم دارم و خصوصا مسلک گویندگی که من از دوران دانشگاه تعقیب میکردم، صنفای فن و بیان، مناظره اینا رو همیشه وقت، یعنی دوست دارم که بیشتر در این رشته پیشرفت بکنم. بالاخره یک روز شب که یعنی به جای برسم که خودم راضی باشم از خودم. بله. و به قسم تجارت را که گفتی، چون ما یک شب علاقه خاص به او هم دارم و چون یک تجارت فامیلی گفته میشه دیگه، دوست دارم که یعنی یک روز شب که برندینگ خاص خودم داشته باشم و بتونم که حتی از افغانستان سرمایه طبعا سرمایه که زیاد شود تا بتونی که خدمات بهتری ارائه کنیم. و حتی یعنی ما پلان دارم که بتونم که در خارج از کشور برندینگ خودم داشته باشم تا از طریق تا لباسای افغانی خودم که چقدر زیبا هستن اینا را بتونیم که با تمام دنیا به نمایش بگذاریم. او مریم جان د خبرنګاري ډګر څه غواړي لیدونکو ته بیان کې، کوم پیام لري چې د خبرنګاري د انتخاب کړل؟ یوازینی پیام چې زه غواړم د خبریالۍ له ډګره یې نورو دوستانو ته ورسوم، په ځانګړې توګه زما به دا پیغام خبریالانو ته یې چې کوم ډګر کې تاسو کار کوئ، د خبریالۍ ډګر چې ده دا د صداقت د حق ډګر ده. تاسو صداقت ته کار وکړئ او په صداقت سره کار وکوئ. نو دا د حق او عدالت ډګر ده. هر خبریال هڅه وکړي چې حق او عدالت ته کار وکړي، کوم موضوعاتو چې کار کوي هغه بی‌طرفانه وسیلې کار. گیتی جان لنډ پیام به هم واخلو، پیام ته میشه کوتاه بگویی جانم؟ بله، تشکر از اینکه دعوت کردین مرد در برنامه. واقعا لحظات که با شما بودم هم صحبت شدیم، صحبت‌های شیرینی بود، خیلی خوش گذشت و امیدوارم بیننده ها که برنامه زیبای رکسانه را میبینن اونا هم از دیدن برنامه لذت برده باشن. و پیام مهی است، ما همیشه وقت اعتقاد به این دارم که انسان باید در هر حالت تلاش کنه و پشتکار داشته باشه. ما میتونیم یعنی هر روز را از نو شروع کنیم اگر مشکلات و ناکامی‌های دیروز را فراموش کنیم و هر روز را با یک انگیزه و اشتیاق خاص آغاز کنیم. بسیار خوب. مریم پیام د سنت مې دغه پیغام ده چې
په خاصه توګه نجونو ته چې هېڅکله هم ناهیلې نه سي د راتلونکي د پرمختګ لپاره باید هیلهمنې اوسیږي د کورنۍ نه مې دغه هیله ده حتی هغه وړوکی څرک هم که چیرې د پرمختګ او نجونو ته د زده کړو لپاره مساعدېږي له هغې نه د ګټه واخلي د خپلو لورانو د زده کړو د هغوی د پرمختګ ممانعت نه کوي. ډېره مننه کوم دواړو نه ډېره مننه کوم چې راغلئ خپرونې د کور مودان په راتلو سره موږ خپرونه واقعیت ډېره رنګینه او ښایسته خوشحاله اوسئ. بالکل قربان ډېره زیاته مننه. واقعا هیڅ پوه نه شولو لیدونکو چې دا یو څه څنګه تېر شو. انشاءالله چې تاسو هم په خوښیو تېر شوي اوسئ او د خپرونې نه مو خوند اخیستی اوسئ. له شګوفه جانې، فرشته جانې، روحافظه جان خپل تخنیکي همکارانو څخه ډېره زیاته مننه کوو. انشاءالله تر بلې اونۍ چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو او تاسو ته به بیا هم یوه ښکلې خپرونه وړاندې کوو. تاسو ټول په لوی بښونکي څښتن تعالی سپارم. په ځانونو باندې ډېر زیات خیال ساتئ، دعا کوئ، په دعاو کې مونږ هم یاد ساتئ. الله په امان، ښې شېبې ولرئ او ښه وختونه ولرئ.